درنو ملګرو سلامونه او احترامات می اومنئ. سنبل خان چې د پښتو مشهوره سندرغاړې او د فلمونو اداکاره ده، سموده وړاندې د پښتو مشهور اداکار جهانگیر خان سره یو ځای په AVT خیبر چینل کې انټرویو هم ورکړې وه. بیا د هغې نه پس داسې خبرې شروع شوې چې د دوی دواړو واده کیدونکی دی او په سوشل میډیا باندې څه داسې تصویرونه هم شیر کېدل لکه د واده ماحول چې وي. خو د دې خبر حقیقت څه دی؟ ټول معلومات در سره نن شریکوم او د جهانگیر خان او د هغه د کورنۍ خبرې هم اورئ چې تاسو په ټول حقیقت باندې په خپله پوه شئ. جهانگیر خان چې بېشمېره پښتو او اردو فلمونو او ډرامو کې کار کړی دی، هغه په خپل بیان کې ویلي چې زما دوه ښځې دي، بچي مې زلمي دي. هغه وایي چې ټول بچي مې په خپلو تعلیمونو کې مصروف دي، تر اوسه پورې یو هم د فلم اړخ ته نه دی راغلی. جهانگیر خان وایي چې زما د بچو خپله مرضي ده، د هر چا خپل کار دی چې هر څه کار کول غواړي زه یې مخه نه نیسم، ځکه چې زه په خپلو بچو باندې پابندي لګول نه غواړم. هر انسان د خپل مرزي مالک دی. جهانگیر خپل کورنۍ سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. خو څه وخت وړاندې د سنبل او جهانگیر خان د نوي انټرویو نه پس ډیرو خلکو دا خبرې شیر کولې چې د جهانگیر او سنبل واده کیدونکی دی، ځکه چې دوی دواړه په یو تصویر کې یو ځای ناست دي او داسې ښکاري لکه د کویدن پروګرام چې وي. ډیرو خلکو په دې خبرو یقین هم کړی. خو دوستانو یوه خبره یاد ساتئ چې بغیر د دلیل نه خبرې مه شیر کوئ، ځکه چې کله موږ معلومات وکړل نو دغه د فلم یا ډرامې یو سین دی او نور هیڅ داسې خبره نشته چې د دوی دواړو واده دي شوی وي. نه خو جهانگیر تر اوسه د بل واده خبره کړې او نه سنبل خان د واده خبره کړې ده او نه د دې خبرو څه حقیقت شته. ډیرو ملګرو د دې خبر بیا غوښتنه کوله، نو ځکه مې ښه وګڼله چې تاسو سره مکمل تفصیل شریک کړم. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.